د سار مونږ ډومبه چا کړه د پسمکه باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کړه چا کړه ده آدم علیہ السلام ولی وکړو آدم علیہ السلام د جنت نه راغی جنت کې رڼا وا دنیا ته چراغه تیار وا صبح صادق ټیم کې د تقریب ټیم کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ول خدای دا سو شو ته خو تیار ده نو ناګهانه یو رکعت وکړو سجده الله ته ولګولا ډیر ځته الله ته وجړل وګد رکعت آدم علیہ السلام کو چې سری اوچت کو رڼا په نظر راغلا د صبح صادق تجلیات پسمکه باندې را خوارو شو آدم علیہ السلام دوباره به سجده وکړه نو دا دوه رکعاته ډومبه پسمکه باندې چا کړی آدم علیہ السلام مونږ د سار مست تیار نه یو زمون لوی خلق چې دی کاروباري خلق لوی چې زمون په نظر کې درانه خلق دی او ټول شپه ګرځي لوح العب کې ګرځي سار به یولس بجې را پاسيږي مونږ دا ډېر درانه او معزز خلق نه دا د آدم علیہ السلام بچی نه دی دا آدم علیہ السلام بچی وي آدم علیہ السلام خیرا کړي هغه چاته چې د سحر موږ په ټیم باندې نه کوي د ماسپخین موږ په ځمکه باندې اول چا کړي ابراهیم علیہ السلام کړي ابراهیم علیہ السلام د ماسپخین موږ ولې وکړو کله چې زوی روان کو او د الله رب العالمین په وړاندې زوی دې ته تیار شو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين نو ابراهیم علیہ السلام الله ته یو رکعت وکړلو چې یا الله ډیر شکر دې چې زما بچي زما حکم منلو ته تیار دي کله چې چړې لاندې واچولو چړې ور باندې راخ کلا نو اسماعیل علیہ السلام بدل کی ګډ راغی کله چې ګډ حلال شو ابراهیم علیہ السلام دویم سجده ولګولا دویم رکعت وکړلو یا الہ العالمین چې زما د قربانی په بدله د زوی کې یا الله تا د اسمان نګړ را اولی غلو دویم رکعت وکړلو کله چې الله رب العالمین فرمایل قد صدقت الرؤيا ابراهیم علیہ السلام دریم سجده ولګولا دریم رکعت لاړلو چې یا الہ العالمین تعالی دا بل رکعت کوما چې زما خوب ته درشتونه خوب ویلو یا الله کله چې الله جل جلاله فرمایل انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم علیہ السلام سلورم رکعت کو دعا وکړه یا الہ العالمین یا الله داستا فضل او کرم چې زما بچی ته دی یا الله د امر د منلو توفیق ورکړلو مالای درا وستلو توفیق راکو به د اغل د الالی دو د غرزی دو توفیق ورکو به د ما ته بدل کی الله ګډ را وستلو دعا وکړو الله ته اجلل نو سلور رکعات مونږ د ماسپخین په ټیم باندې ابراهیم علیہ السلام کړي خو ابراهیم علیہ السلام د پاره سو مستحب د آدم علیہ السلام د پاره سو نفل مستحب خو الله لدا ټیمونه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د سار مونږ چې آدم علیہ السلام دوه رکعات کړیو ستا امت ته پاره بس دا فرض شو خاص اجر څومره دی اوس اجر څومره دی ته چې دوه رکعات د سار مونږ فرض ادا کې نو عزیزانو دا یاد ساتئ دا حدیثو کتابونه په دې باندې ډکتي مؤمن چې کله یو سجده الله ته د سار ولګي او دې لا بل سجدي درا اوچت شوی نه الله وی زما دې په خپل جاه او جلال قسم وي چې ټول ګناهونه ورته زمو معاف کوم څومره لوی اجر دی یو رکعت باندې د سار مونږ نو پټیم کول پکار دی د ماسپخین یو رکعت مونږ دې وکړو دویم کلا پاسې دلم نه الله جل جلاله وی اے زما بندا کم اجر او ثواب
چې ما ابراهیم علیه السلام ته د ګډ په قربانو ورکړې، اے زما د خپل پیغمبر امتی زه تا ته په یو سجده باندې درکوم او داغي عمل می چې قبول کو، نو اے زما د محبوب امتی ستا ټول اعمال می قبول کړی دي. ماسپخین مسکون کې لا د مانځنه فارغ نه چې الله دا عمل نامې د صفا کېدو فیصله فرمایي. موږ او تاسو څه کوو؟ د ماسپخین مونږ مسنګه دی. نو بهر حال خبره خو بل خوا لاړه، د حضرت کعب ابن زهیر خبره می کوله، د ماسپخین ټیم دی راغی یا د سحر ټیم دی راغی، ځان نه صادر تاو کړی دی، په تور صادر کې راغی، ځان نه داسې یو کپړه تاو کړی دا چې هغه په مدینه منوره کې زنانه او د ځان نه تاوهله. سرداری کونین تا مخی تکیناستو، حضور علیہ السلام مبارک میں تپوس کی سو کی ورطوی اید اللہ حبیبا ننورز باندی ارچات در رب العالمین دی ایمان دروڑو انعام ملاوی گی کنا، ورطوی ارچات ملاوی گی، ورطوی کپنن روز باندی کعب ابن زہیر راشی او تا باندې ایمان راوړي نو داغي ایمان قبول دے کنا. حضور علیہ السلام فرمائل بالکل ایمان قبول دے. کعب ابن زہیر د مخنا صادر لری کو آواز کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دی دوران کے اس صحابی پا منڈر آگے نبی علیہ السلام ورطوی ادرے گا، اے دخ دے بندہ بل قدم روان لی، نن زما پغی کی زما عاشق ناستے. کعب ابن زہیر تبنن کو اغی رنگ باندی گورے نا پکم رنگ چتا سے پہ جندلو. کعب ابن زہیر فوراً پاسے دو و اید اللہ حبیبا دے شنڈو امو اشتا مخالفت کرے دے، دے جب امیشتا زمبین کرے دے، اس اجازت رہا کا چستا پمین کسو اشعار اوے ما دے دو کون سردان مبارک ورطوی پاسا منبر باندی کی نولو. حضور علیہ السلام ورطناس دے او کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام بارک اشعار ہوئی. دا نبی علیہ السلام اشعار یو شعر مانا و ترجمہ دادا کہ بے شک دا پیغمبر دا اللہ رسول لے، دا رسول نور من نور اللہ، دا رسول نور دا اللہ دا نور دا اللہ ندے. دا اشعار ویل نبی علیہ السلام مبارک ورتکتل بہترین اشعار اولوستل. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ اشعار نبی علیہ السلام ورتے نورم ہوا ہے. کعب بن زہیر خودیر بہترین شاعر اشعار شروع دی. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ دا دزڑے دے میری او دے جذبی او دے محبت اشعار ہوئی. دے دو کون سردار مبارک دزان نخفل صادر را کلاو کو صادری را کلاو کو. کعب بن زہیر تے غیقی کی خدا اے کعب ابن زہیر والا زمادہ صادر دی مبارک شاہ. کعب ابن زہیر کلی سینی تنیسی کلی خلی تنیزدی کی کلی سینی تراجب کی عزیزانو دا امام الانبیاء دا صادر قیمت تگوران یو دور او زمان راغلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگی تا چاول چی کعب ابن زہیر سرا دا امام الانبیاء صادر مبارک دے کسانی اور بسراولے گل کعب ابن زہیرہ دا صادر مابانی خرس کا اغیر نا دا سکل کی دیش. کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ مبارک مجبور کو چی تسمر قیمت غاڑے قیمت در کم او بل دا چی تانا بزایشی زبای پا خزانہ کی کیدم او چی کم باچای وقت رازی اغیر بے پوگو باندے منگا ور اچو داغی دا برکت تپارا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برکت تا قائل دے دا اس زمانے مناسب قائل نہ عجیب خبر دا امیر معاویہ صادر پسو واغستو پشل زرا اشرفی باندی صادر واغستو
دای صادر کپڑا اغستی کدای نسبت اغسته جواب را کوي نسبت اغسته څه شي اغسته نسبت د دې صادر نسبت د چا سره د امام الانبیاء سره دغه د بدن نتاو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک هغه صادر په 100,000 اشرفي واغستو او بیا په باچا چې کم باچا براتلو هغه له پوغو باندې په سر باندې هغه صادر اچولو بیا هغه په یو فتنه تطهارانو کې هغه چې کم دی بیا صادر د منځ لاړ ورک شو پته اون لګیدله یو تابعی دی هغه قول کوي وای د صادر د ورکېدو چاته پته نه و چې صادر کم ځای نه درکه شو وای دا تابعی چراغه وای جړل داسې یو خایب الخوا ولیدل چا ورته ویلي ولې جاړي ورته وی دې کې یو رب العالمین موږ د پاره یو داسې نعمت را کړو چې کله به موږ لا علاج بیمارانو دلته براغلو د هغه صادر د خوشبوئی سره به الله زمونږه لا علاج بیماری ختمولا نن اغزشتا خو هغه صادر او خوشبوئی نشته دی نو ټوله دنیا تله و خیر دی خو چې دا صادر امانت پاتې شوی تابعی د تبرک قائل دی صحابی د تبرک قائل دی د برکت قائل دی نو موږ او تاسو لم دا پکار دی چې د اولیاء د برکاتو ته قائل شو نه د چا په خبرو باندې دوکه نشو عزیزانو زمنګا د دیوبند په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوه رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه هغه مبارک هغه ته چا د مدینه منورې نه جوړه کپڑے راوړل نو رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ته یو درزی راغه خبر خوريرو چې دا کپڑا بدل منګه وګندو د درزی سره کې داغ لاوا چې اوتار نیم به مالا پاتې شي د په اجازه باندې بیزان سره د برکت لپاره کېدم دا زمونږ الحاج محمد امین صاحب نور الله مرقده مجاهد کشمیر عاشق رسول د مدینه منورې نه چانک راوړو مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله امام المحدثین د اکوړي او ډاکټر شیخ شراری شاه صاحب نور الله مرقده استاد المحدثین وای مونږ راغلو ملاقات تاجي سے بیمارو تپوس ته راغلو وای چیرې ترا او وستلو او چې کله راته پهلی واچول نو چنه کې راوغسو پرون باندې کې خود رضان نه پتون باندې نو مولانا صاحب ورتا او فرمایل مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چې اجي صاحب دا چنک پسمکه کېدا وای هغه ورسترګونه اوخ کې لاړې چې حضرت دا د مدینه منورې چنک دی دغه زخپلم چنس کما خو تعالی به زګه چیرېوړو چې ته دغه پیغمبر د احادیث ترجمانی نزی پسمکه باندې نګدم پتون باندې एकदम پتون می دې اوس وځيږي خو د جانان د کلی د چانک به د بيدې مې ونشي بس نو رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه تا یو درځي راغې ولنا بل راغې ولنا اخر دا یو کسر تراغې ورته اے رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه زبتا ته دې جوړه کې ډېر جوړې وګندما هما ته لګ نظر وخایا ما ته پتن را جوړه ته نګندې گنگوہی رحمت الله علیه ورته سترګونه اوخ کرا ورته اے بچوړیا اوسه تا ته منا چې کله زه وفات شمه ما سره بل سشته دینا زب الله رب العالمین پرشتو تا دغه کپڑا په وسیله کې وړاندې کما زب دا کپڑا په وسیله کې وړاندې کما ما سره هیڅ نشتا دا د غلجو مې سب نور الله مرقده اته امام الانبیاء د خوانه پټه مبارک ملاو علما ورپسې لال چاته ابن خودلو اخر دا چې وفات کېدون د خپل وصیت دا کړو چې دا به ماته د سر نه اوخه او پدې شملې پدې سینه راته کېدی دا علما هغه خلق دي نو موږ او تاسو لم دا پکار دي چې دا هغه خلقو پسې نزو نن خدا سے دور دی تاسو وای چې مولوی صاحب ما پرون مقبره کې زمونږه د اجي صاحب دی والده صاحب وفات و نهایت اجي صاحب دی نو مالته خبره مال مخکې ودا مشران چې جمعه تراتل د نسوارو ډبه به را او وسلو پیزار کې به کې خودل اغه نه پویدل مونږ جمعه ته سلام راوړو مونږ پویو اغه نه پویدل یو بزرګو
هغه بچ امي جمعه تر دن نه کېدلو نو سپلې به داسې ځای کې وویستلې او مخ به ورته داسې کړو، مخ به د سپلو داسې کړو. جمعه ته به دننه شو، چا ورته ویل تاسې دا د جمعه دا پیزار ولې خو چې دلته وباسه خدا سے پرتی دا ولې مخ کې داسې کوي واپس وای بس دا مال به د بیخ کاریږي چې جمعه طرف ته زما د سپلو مخران شي، دا مال به د بیخ کاریږي. په ایمانی وای مونږه قرآن کریم داغي ادب لاړو، د مسجد ادب لاړو، تاسو مشرانو سپینګیرونو مو اوریدلی. اوس ولا باز خلک نه سوال چې دا صادر داسې کی داسې د خلکو مخ نه راو باسي به داسې کی داسې دا دی خلک وردن نه کی بس لاس داسې کی ستاره مشرانو به بار التکه خدل هغه نه پویدل او ته پویږي نه. عزیزانو د جمعات ادب به وسم کو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ادب کړي، ادب به کو. نبی علیہ السلام د جمعات ادب کړي، ادب به کو. پیغمبر علیہ السلام صحابه په جمعات کې نه دي خاندلي، موږ په جمعات کې نه خاندو. د ضرورت نه بغیر په جمعات کې د درس لپاره باز علما اجازت نه ورکړي، موږ په سنت ډرامې جوړ کړي. نو عزیزانو غرض مې دا دی چې جمعتونه د الله د عبادت لپاره دي، د الله د ذکر لپاره دي. موږ په ذکر معنا کو جمعات کې ذکر مکوا، ذکر پکې مکوا ولې لګوي دا بدعت دی او ډرامې او کپونه پکې لګاو دا بدعت نه دی. یله پلان کې خانه څنګه ای، یله پلان کې خانه څنګه ای، دا جایز دی. خو دې دا ویل چې لا اله الا الله نو دا بدعت دی. پلان کې خان د پر ثبوت شته، دا کوم ترج ته आवाज ورکې چې اے پلان کې خانه که عمر او تاول اے پلان کې خانه دا جب به درنه تعلق سره غوسه کړي دي چې دې کې بده یو الله نام اخلي. نو عزیزانو غرض مې دا دی چې د جمعتونو ادب وکاو ان شاء الله، د قران کریم ادب وکاو ان شاء الله، او د مشرانو ادب وکاو ان شاء الله، او خپل عقیده د اهل سنت والجماعت دا به مضبوطه او کلکه ساتو، سر به بیلو او عقیده به بچکاو ان شاء الله. عقیده به بچکاو ځکه دا زمون ایمان دی، دا مونږ ته صحابه ډېر په تکلیف را رسولې ده، نو مونږ ته دا څه ویډیا نه ده میلاو. نو عزیزانو الله جل جلاله دې تاسو زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې او فرمایي. رب العالمین دې زمونږه دا مدرسه او ټول دینی مدارس آباد کی.